ملا یعقوب مجاهد څنګه د افغانانو زړونه ګټلي دي، صحیح کړي دي او څه باید وکړي؟ د هغه په اړه پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. طالبان 15 میاشتې مخکې د یوې پټې ډلې په څیر مقاومت او جګړه کوله، خو کله چې پر افغانستان واکمن شول نو بیا یې د حکومت تشکیل ته ملا وتړله او نوې او زړې څیرې رامخته او مسؤلیتونه یې واخیستل. د دوی په لیکو کې د طالبانو یو شمېر وزیران د خلکو ترمنځ ریښتند هم شول. ډېرې څرګندونې به یې د هضم وړ نه وي او خلکو یې له طالب حکومته له دندې د لرې کولو غوښتنه کوله، خو ځینې بیا له ښه او ملي دریځ نیولو څخه په اغېزمنو شخصیتونو بدلېدونکي دي چې د دې کسانو له جملې څخه یو هم د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دی. ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د تحریک تاسیس کوونکی، ملا محمد عمر اخوند زوی او اوس د طالبانو د تحریک د ملا د تیر حیثیت لري. مجاهد د طالبانو په 15 میاشتنۍ دوره کې وتوانېده چې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په هکله د ملي رول او روحي په څیر دریځ نیولو سره د خلکو په خولو کې راشي او د بحث وړ څیره شي. د خبریال .com موندنې په ډاګه کوي چې د طالبانو په ټوله کابینه کې داسې څیره نشته چې د زیاتو خلکو ترمنځ د بحث وړ وي او د یو شمېر کسانو د خوښ شي، خو داسې اټکل کولی شو چې د پاکستان، ایران او یو شمېر نورو مهمو مسایلو په هکله ملا یعقوب ډیر ښه راڅرګند شو. ملا یعقوب کندهار ته په خپل سفر کې سرحدي جنګیالیو ته د پاکستان په وړاندې د جدیت خبره وکړه. همدارنګه یې په یو شمېر کورنیو افراطي مسایلو کې هیڅ مداخله ونه کړه او یوازې خپلې دندې ته متوجه دی. ملا محمد یعقوب مجاهد ځوان طالب ته د یو ډیر منلي شخصیت زوی او د خپلو خبرو په توازن او صحافت کې قوي رول لرونکی کس د خپلو جنګیالیو منځ کې له پوره محبوبیت څخه برخمن دی. اوس که چیرې د طالبانو دې غړي ته مشوره ورکول چې څنګه یې همداسې روان اوسه، نو ښایي د راتلونکي لپاره د طالبانو په مشرتابه کې مهم ځای په محلي او ملي کچه د طالبانو له ادرسه د باور وړ کس ووسي. ستاسو هم له ملتیا ډیره زیاته مننه. دا هم د ملا محمد یعقوب مجاهد په اړه چې څنګه د خلکو په منځ کې د محبوبیت څخه برخمن شوی دی او څنګه یې زړونه ګټلي دي. د نورو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.